बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشوم ملګرو موږ تاسو ته ټینسز شروع کړیو نو د هغې د پاره ما په خپل چینل کې پلی لیست جوړ کړی دی تاسو زموږ چینل ته وزټ وکړئ ته تاسو د ټینسز یو ځان له پلی لیست ملاو شي نو تاسو هغې کې به ټینسونه ګورئ په دې کلاس کې به موږ تاسو ته پریزنت کنټینیوس ټینس کوو یعنی پریزنت کنټینیوس ټینس دا موږ سره هغه ټینس دی چې په دې کې مطلب کار رواني اوس مثال خبره تاسو کم کار کوئ دا ویډیو څه جوړوم نو دا اوس پریزنت کنټینیوس ټینس کې مطلب دا راځي یعنی کله چې یو کار رواني او هغې کې مطلب تاسو به خبره کوئ یا مطلب څه هم تاسو کوئ نو دا موږ سره څه کې راځي په پریزنت کنټینیوس کې راځي یعنی دا خبره به موږ په پریزنت کنټینیوس کې بیانو راځي په دې کې زه تاسو ته نور هم مثالونه در کوم په دې کې چې څومره مهم ارسي هغه ټول زه تاسو ته شریکوم خو کلاس تر پایه پورې خامخا وګورئ د پریزنت کنټینیوس ټینس سټرکچر به څنګه نو په دې کې به موږ لا پیله سره راځي په دې کې به پیله موږ سره سبجیکټ بیا به موږ سره سي هیلپینګ ورب هیلپینګ ورب ته موږ څه ویل شو یعنی په پریزنت کنټینیوس کې درې هیلپینګ ورب یو ایزي ام آر یعنی بیا به دا راځي او بیا به موږ سره ورب پست پام یعنی پست پام به هو دې سره به موږ څه کوو آی ان جی به ورسره لګوو او بیا به موږ سره سي بیا به موږ سره ابجیکټي یعنی په دې کې زه تاسو ته په اخره کې به ان شاء الله زه تاسو ته د دې لپاره مختلف قسمه ټریکس هم وښیم تاسو له ان شاء الله درځي یعنی په پښتو کې کو زه تاسو یم په دې کې به پیله موږ سره پایلی بیا به موږ سره هیلپینګ ورب از ام آر بیا به موږ سره پیلی خو د پیل سره به موږ سره آی ان جی خو هم لګوو او بیا چې کومه دا به موږ سره سي مفعولی اوس مثال خبره زه تاسو ته په دې کې یو څو مثالونه درکم چې تاسو مطلب پریزنت کنټینیوس څنګه استعمالوئ آی ایم ایټینګ فود زه خوړه خورم یعنی یا زه خوراک کوم یعنی کو تاسو چرته یو کس خوراک ته ناست یاست او تاسو یو کس ته وایئ چې زه خوړه خورم نو تاسو ورته څه ویلی شئ په انګلیش کې آی ایم ایټینګ فود یعنی پهله چې کومه د موږ سره سبجیکټ رالی بیا چې کومه د موږ سره هیلپینګ ورب رالی بیا موږ سره ورب پست پام رالی بیا چې کومه د موږ سره ابجیکټ رالی خو د ورب پست پام څه تاسو ته ما ویلو چې آی ان جی به ورسره لګوئ نو ځکه موږ دا ولګو شي از ریډینګ ا بوک هغه کتاب لولي یعنی کوم موږ څوک یادو چې هغه کتاب لولي نو په انګلیش کې به موږ څه وایو په پریزنت کنټینیوس کې یعنی لولي هغه کتاب ته ناست د لولي نو دا به موږ په پریزنت کنټینیوس کې وایو شي از ریډینګ ا بوک وی آر پلیینګ کرکټ مونږ کرکټ کوو یعنی کله چې تاسو په یو ځای کې کرکټ کوئ یعنی تاسو روان یې کرکټ کوئ نو تاسو بیا به کنټینیوس ټینس کې دا څنګه وایي وی آر پلیینګ کرکټ یعنی دا به هم زه تاسو ته وښیم چې آی سره به موږ ایم ولې لګو شي سره به از موږ ولې لګو وی سره به موږ آر ولې لګو دا به هم زه تاسو ته د کلاس په اخره کې وایم خو تاسو کلاس تر پایه پورې خامخا وګورئ they are watching TV هغوی ټلویزیون ګوري یعنی کو څوک ټي وي ته ناست یو ته وایي چې مطلب دا دوی ټي وي ګوري نو دا به ته په پریزنت کنټینیوس کې وي they are watching TV he is writing a letter هغه یو لیک لیکي یعنی کو څوک یو خط لیکي وغیره څه هم لیکل کوي نو ته ویلی شي he is writing a letter ملګرو دا به اوس موږ نیګیټیو سنټنسز کې څنګه وي یعنی پریزنت کنټینیوس به خو په دې کې به موږ منفي جملې وي یعنی موږ به هغه کار نه انکار کوو نو دې کې هم همدغه خبره ده چې پهله به سبجیکټ بیا به هیلپینګ ورب همدغه هیلپینګ ورب به از ام آر بیا به دې نه بعد هیلپینګ ورب نه بعد به موږ څه راځي ناټ به راځي یعنی ناټ به موږ لګو بیا موږ سره ور پس پامي یعنی آی ان جی به ورسي او پلس ابجیکټ به یعنی تاسو په نیګیټیو سنټنس کې زده کوئ چې د هیلپینګ ورب نه بعد به موږ سره صرف ناټ لګي بیا به موږ سره سټرکچر ارسه هماغه یعنی آی ایم ناٹ ایټینګ فود زه خواړه نه خورم یعنی کو ته چرته یو کس ته وایي چې هلکه زه خواړه نه خورم یعنی په پریزنت کنټینیوس ټینس کې نو ته ورته په کنټینیوس ټینس کې په انګلیش کې به ورته وایي آی ایم ناٹ ایټینګ فود شي از ناٹ ریډینګ ا بوک هغه کتاب نه لولي یعنی کو ته څوک یادې چې هغه کتاب نه لولي نو په انګلیش کې ته سمپل ویلی شي شي از ناٹ ریډینګ ا بوک یعنی دا موږ سره پریزنت کنټینیوس ټینس دی تاسو ته ما مخکې ویل چې پهله به سبجیکټ بیا به هیلپینګ ورب بیا به د هغې نه بعد تاسو ناټ لګوئ او د ناټ نه بعد به تاسو ورب پست پام د پست پام سره به تاسو آی ان جی هم لګوئ او بیا چې کومه دی موږ سره به ابجیکټ لګي اوس موږ سره دا به مطلب پوښتنې به په دې کې موږ څنګه کوو یعنی کوېسچن به موږ
په څنګه کو په کنټینیوس ټنس کې نو دا هم زه تاسو ته په اسانه طریقې سره ښیم. یعنی چې تاسو کله هم پوښتنه کوئ د هغې د ټولو نه اسانه طریقه دا ده چې تاسو به هیلپینګ ورب یعنی په پریزنټ کنټینیوس ټنس کې هیلپینګ ورب د از ام آر یعنی دا به تاسو چې کله پوښتنه کوئ نو بیا به دا تاسو د جملې سر ته راوړئ. یعنی پیله به هیلپینګ ورب بیا به سبجیکټ بیا به ورب یعنی آی ان جی پام بم ورسي او بیا چې کومه د موږ سره به ابجیکټ یعنی د دې د ټولو نه اسانه طریقه دا چې تاسو به هیلپینګ ورب د جملې سر ته راوړئ. یعنی زه تاسو له یو څو مثال در کوم. آر یو ایټینګ فود ته خواړه خوري یعنی کو تاسو چرته د یو کس نه پوښتنه کوئ چې لکه ته خواړه خوري یا خوراک کوي نو په انګلیش کې ورته ویل شي آر یو ایټینګ فود. بیا بل اگزامپل موږ سره سره از شي ریډینګ ا بوک هغه کتاب لولي یعنی دینه بعد به تاسو کوېشن مارک هم لګوئ. او د ټولو نه اسانه طریقه چې څنګه تاسو ته مو خوده تاسو به دغه کوئ چې تاسو به د جملې سر ته بسر راوړئ د دې سر ته به تاسو هیلپینګ ورب راوړئ نو همدغه رنګ ټول سیستم به تاسو اسانه طریقې سره چلوئ. اوس کو تاسو ته مطلب زه د دې ټریکس وښیم چې تاسو به دا ټریک څنګه یاد لرئ. د ټریک به یاد داسې لرئ یعنی تاسو نه کو څوک ته پوښتنه کوي چې په پریزنټ کنټینیوس کې څه لګي نو تاسو په اسانه طریقه درته راځو 100 پوینټس هم دا تاسو په اسانه طریقې سره یاد کړئ. یعنی کله چې تاسو په پریزنټ کنټینیوس ټنس کې هی شي اټ لګاو نو د دې سره به تاسو کم هیلپینګ ورب لګوئ دې سره به تاسو از لګوئ. هی شي اټ سره به تاسو څه لګوئ از لګوئ. بیا منګه به وی یو یعنی دیس او دې سره به موږ څه لګو دې سره به موږ آر لګو. یعنی په پریزنټ کنټینیوس کې درې هیلپینګ ورب دي از ام آر نو تاسو به هی شي اټ سره از لګوئ وی یو دې سره به آر لګوئ او ام چې کوم دی دا به سره پاره دا به سره لګوي یعنی آی سره لګي یعنی ام چې کوم دی دا به بل سره تاسو نه لګوي سیوا د آی نام. یعنی کوته وی چې زه سکول ته روان یم یا سکول ته ځم نو آی ام ګوینګ ټو سکول یعنی دا آی ام چې کوم دی دا صرف د آی سره بلګي دا بل سی سره نه لګي. او آر چې کوم دی دا به موږ د وی یو د سره لګو او اس چې کوم دی هی شي اټ سره به موږ څه لګو دې سره به موږ از لګو. نو زه امید کوم چې تاسو به پوه شو. ملګرو کو بیا هم تاسو ته پدې کې څه قسمه مسلې نو تاسو ماته په کمنټ سیکشن کې هم کمنټ کول شي او تاسو ماته په واتس اپ هم اس ام اس کول شي. نو ان شاء الله دا به تاسو ته په اسانه طریقې سره نور هم اسانوم او د ټنس چې څومره کلاسونه دي هغه ټول به موږ په مزه اپلوډ کوو. نو تاسو صرف پلی لیست چې کوم دی وزټ کوئ هلته به تاسو ته ټول کلاسونه ملاویږي او تاسو به ټنس په اسانه طریقې سره زده کړئ. یعنی په پښتو کې به ان شاء الله زه تاسو ته ټنس ډیر په اسانه طریقې سره زده کوم خو تاسو صرف دومره مهنت کوئ چې مطلب تاسو ځان سره هغه نوٹ کوئ. خو ملګرو نننی کلاس زمنګ پای ته ورسېدو. اوس مال اجازه راکړئ ان شاء الله تاسو سره په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. د خپل ځان ډیر خیال ساتئ او ما په خپل دواګانو کې هم یاد ساتئ. چرته چې هم اوسئ خوشاله آباد بریالي ژوندي او ګړندي اوسئ. د الله په امان.